روجې د تراویح کوې که نه نو تراویح دا 20 رکاته دا تراویح دي دا ځان سره یاد وساتئ ها خو لیکن په طریقه باندې رکوع په اطمینان سره سجده په اطمینان سره قاعده په اطمینان سره د دواړو جهانو سردار مبارک مونځ په شان چې موږ مونځ وکړو نو بهتره دی پاک پیغمبر مبارک چې به څومره ساعت کې رکوع کوله هغومره به د دواړو جهانو سردار مبارک قومم و قریب هغې ته چې څومره ساعت کې به رسول الله مبارک سجده کوله هغومره ساعت به رسول الله مبارک جلسه مو هغې ته قریب داسې ډزو غړپ نه ډزو غړپ نه چې کوم امامان دي هغوی له هم پکار دي په اطمینان باندې مونځ کوه او که څوک درپسې مونځ کوي وبکي او که نه کوي په مخ یې ښه کوي به ښه پخه که کوي به او که نه کوي رونو نه دی کوي نو د بل دپاره خپل آخرت دا تباه کول نه دي پکار نو مولیانو له امامان له پکار دي او زمونږ د خلکو خولې خو هم درته معلومې دي که نه بیا چې کله مونځ امام به ګرم کي هغه خو ساده سړي وي نو ور ویچوي نو بار څه وایي یاره زمونږ مولا و امام خو سم راکټ دی راکټ بل وی سم جز دی جز بل وی د نر بچې سم کلاشنکوپ دی بل وی سمه ګولۍ ده ګولۍ نو چا دنه ګولۍ جوړه کړه او چا دنه کلاشنکوپ جوړ کړه او چا دنه راکټ جوړ کړه هیله د خلکو د ځان د خندا که مقصد دی دا دی چې د یو محلې نه او د بلې نه به خلک ما لمانځله راځي او زه به په وخت کې تراویح کوم نه تراویح چې ډېرې زیات یم ته زرو کې نورونو تقریبا 45 مخکې نه شي کولی او که هغه چل ول ورسره کې نه هغه چل ول داري چې هغه بیا په هغه 4 رکعت باندې مونږ کینو که نه نو بعضې خلک پکې وایي یاره دا مونږ به په صحیح طریقې سره وکړمه خو دا مقتدیان مې تنګېږي نو زه دا ناسته کې به لږ تخفیف وکړمه نه هغه په دغې وخت کې هغه 4-5 منټه ووایه مقتدیانو ته یو پیاده پکې ورسوي خو لیکن هغه تراویح هغه مونځ په صحیح طریقې باندې وکړي نو د بل دپاره خپل مونځ خرابول نه دي پکار تاسو له هم نه دي پکار چې خپل امام ورګرم کې رونو یو خبره درته کوم دا ځان سره یاد وساتئ مولیانو چته ستاسو په کار کې ګوتې والي دي تاسو نه تپوس کوم چته ستاسو په کار کې ګوتې نه دي والې مونږ خو چته هم شمشلق کاکا ته ونه وي چېرې دا خشا خرڅې ور چې سیر خرڅ نه کړي ښه او دړی خرڅ که مثلا بل سړي ته ونه وي چې لکه دا زمینداري کوې نو دا په دې طریقه کوه نو مونږ اوسه پورې ستاسو په کارونو کې ګوتې نه دي والې والیم دی ګوتې نو ستاسو په کارونو کې ګوتې موږ نه دي والې نه انصافداره دا یو مسله خو راته پرېږده که نه چې ته زما په مسله کې هم ګوتې وې او زه دې دونه تنګ کړم چې دیوال ته مې ودرې نو زه به هم درته څه ویم نو مسله خو راته پرېږده نو هغې ته مې هم نه پرېږدې هلکه تراویح به دومره کې کې مونځ به دومره کې کې نه پرېږدم ایمان ته دا مسله پرېږده هغه پیشه او خدای پیشه هغه د دین نه خبر دی چې هغه څونه ساعت کې تراویح کوي هغه نه خپل اختیار ماله بعضې خلک منګینو که نه یاره بد دا خلک تنګېږي استاد یې دومره ساعت کې به راته تراویح کې نه هغه نه ګوره په مسله دی هغه ودرو بس هغه پیشه هغه خپل کار پیشه او د هغه خپل اختیار پیشه بس داسې مه کوه د امام د مسلې د عالم دا قدر وکړه او په امام باندې دا مونځ مه خرابوه دا نن سبا چې څومره تراویح دا زر کوي که نه دا اکثر دا مقتدیان یې پې ورواچي تاسو خلک یې پې ورواچوئ پلانکي خو په دومره وخت کې کوي او وایي تماشه کوه بېګاله بېدله زه دومره کې کوم نه هغې بل ته وایي هغه پلانکي خو دومره وخت کې کوي او وایي بېګاله بېدله زه دوم وخت کې کوم قسم په خدای مولیانو خپل منځ کې وجنګول ځان له مونځونه ته به برباد کړه او چې تا پې ور واچو او صاحب هغه مونځ ګډوډ وکړه نو ستا څه خیال دی چې زه به د هغه د غوا د ملا د پاسه سور جنت ته لاړ شم خورې به لاړ شي هغه له دې مونځ خراب کړه خلکو له دې مونځ خراب کړه تا پې ور اچولې دی ځان له د خیرت ته به برباد کړه نه که یو خبره امام دی غلطي پکې راشي د خلکو مخکې ورته مه وایه د مصلې د خاوند د هغه قدر وکړه ځان لکه خبره ورته کې نو ځان له ورته خبره وکړه یا یو عالم ته ووایه یاره دا مسله زمونږ په امام کې داسې ده او د یو کوچې پوه کړه چې دا تراویح موږ ته په اطمینان او په قلاره باندې کوي نو لنډه خبره دا ده چې امام خپلو تراویحو ته پرېږده چې په صحیح طریقې باندې تراویح کو ځان له دې مونځونه امامان خپل